السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم او انشاءالله چې تاسو ټول به ښه یاست. نو کامنټ کې حتما راته ولیکئ چې تاسو څنګه یې او ژوند مو څنګه روان دی. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. دوستانو دا ویډیو ما د روژې میاشتې اخري ورځو کې جوړه کړې وه، ولې دا چې اختر ته وخت لږ پاتې و، نو ما باید د اختر دپاره او روژې دپاره یو څو ریسیپیګانې تاسو سره شریک کړې وې، نو دا مې شیر نه کړ. اوس به یې تاسو سره شریک کوم. د روژې میاشتې اخري ورځو کې زما د کشر لورکۍ څلورمه کلیزه وه چې موږ دا ډېره ساده او خپل منځ کې ولمانځله، چې یوازې زموږ خپله کورنۍ او د ماشومانو په فرمایش مو یو څو شیان تیار کړل. اول خو مې د وړکتون دپاره ورته ټولو ماشومانو ته د چاکلیټو او یو څو خوږو ډالۍ جوړې کړلې چې ځان سره یې ملګرو ته یوسي. تر څنګ مې ورته یو دانه کیک هم بازار نه واخیسته چې وړکتون کې ورته کلیزه لمانځله، او دا چې د دوی وړکتون کې کورنۍ کیکونه او یا هم نور شیان اجازه نه و، نو تیار مې ورته واخیسته. ورپسې مې ورته د کلیزې دپاره یو وړوکی او ساده کیک هم جوړ کړ چې د دې کیک دپاره 4 دانې هګۍ، 200 ګرامه غوړي، 200 ګرامه بوره، 200 ګرامه شیدې، 1.5 پیاله اوړه، یو پاکټ بیکینګ پاوډر او یو غټه قاشق وانیلا اسنس پکار وي. زه همیشه د سرګرۍ دپاره همدا موادونه کاروم، نو کیک لکه څنګه چې زه غواړم هماغسې فلفي، نرم او پوست راځي. بیا مې اول هګۍ او بوره په یو لوښي کې واچوله او مکس مې کړ. دا ډېر مهم دی چې ښه صحیح مکس شي، یعنې کم از کم 15 دقیقې خو باید مکس شي. دې سره بیا کې ښه پړسېدلی راځي. ورپسې بیا همداسې مکس کولو وخت کې غوړي او شیدې هم پکې واچولې. دا مې چې یو څو دقیقو دپاره مکس کړل. بیا مې د ونیلا اسنس هم واچولو. په آخر کې مې بیکینګ پاوډر او اوړه هم پکې ور اضافه کړل. اوړه مې لږ لږ پکې واچول او برقي مکسر سره مې ښه صحیح مکس کړل تر څو سم سره ګډ شي او هیڅ نه غوټې پکې پاتې نه شي. او دا مخلوط باید په دغه رقم چې ګورې دغسې وي، نه ډېر رنګ او نه ډېر کلک. دا مواد مې بیا د کیک دغه لوښي کې واچول. مخکې له دې چې مواد پکې واچوم، اول مې لږ کوچو سره غوړ کړلو، بیا مې لاندې کاغذ هم واچولو تر څو بعد له دې چې کیک پوخ شي نو لوښي نه په اسانۍ جدا شي. مې دا کیک په 180 درجو کې تقریبا یو ساعت دپاره داش کې کېښودلو چې پوخ شي. مخکې له دې چې داش نه یوباسم، یو ډکي سره مې چک هم کړ چې صحیح پوخ شوی دی که نه. کله چې دا ډکی پاک ووتلو نو پوه شوم چې دا کیک ښه صحیح پوخ شوی دی. بیا مې داش نه وویستلو او پرې مې ښودل چې لږ یخ شي. کیک چې لږ یخ شو بیا مې لوښي نه جدا کړم، میز نه مې ټوټه کړ او پرې مې ښودل چې ښه صحیح یخ شي، ځکه چې که ښه صحیح یخ نه وي نو کریم ښه صحیح پرې نه لګي او اوبه کېږي. ورپسې بیا کریم هم ورته جوړ کړ چې 2 قوطیه پیره وایي چې ورته هیوي کریم وایي. دا مې په یو لوښي کې واچولو. بیا مې 4 غټې قاشقې میده بوره هم واچوله او دواړه مې ښه مکس کړل. بیا مې پکې 2 غټې قاشقې د مسکپون کریم نه هم واچول او دوباره مې مکس کړ تر څو کلک شي. کریم چې کله په دغه اندازه کلک شو بیا مې مکسر بند کړ او کریم مې ښه سره راغونډ کړ. او د کریم کنسستنسي تاسو دلته لیدلی شئ چې څومره باید وي. کله چې کیک ښه صحیح یخ شو بیا مې د کریم نه لږ په سر یې واچولو او هوار مې کړ. بیا مې د کیک بله ټوټه هم پرې کېښودله او دوباره مې پرې کریم ووهلو. ورپسې بیا د کیک په څنګونو کې هم کریم ووهلو او ښه کریم باندې مې پټ کړ. بیا مې باقي کریم په یو پایپینګ بیګ کې واچولو او لکه څنګه چې ګورې همداسې مې پرې یو اسانه ډیزاین جوړ کړ. په منځ کې مې ورته یو څو دانې توت زمیني کېښودل او لږ سپرینکلز مې هم پرې واچول. نو بیا نو دا اسانه کیک تیار شو. دا مې یخچال کې کېښودلو چې کریم نور هم کلک شي. دوستانو تاسو لیدلی شئ چې کور کې هم کولی شئ څومره په اسانۍ سره کیک جوړ کړئ. ورپسې نو ماشومانو رانه هیله کړې وه چې په دا ورځ ورته پانی پوري جوړه کړم، نو د دوی په فرمایش هماغه مو ورته جوړ کړل. اول مې 4 دانې کچالو په یو دیګ کې واچول چې جوش او نرم شي. تر څو چې کچالو نرمېدل نو ما لږه چکني هم جوړه کړله. د دې چکني دپاره مې شنه مرچک، هوږه، تازه دڼیا، 1 دانه رومي، 1 دانه لیمو، د ضرورت په اندازه مالګه او لږه سرکه مې په مکسر کې واچول او مکس مې کړ تر څو دا ټول مواد میده شي. چکني چې جوړه شوه دا مې بیا په یو لوښي کې واچوله او دا مې هم یو څنګ ته کېښودله. او نخود مې هم تیار نرم کړي وو، دا مې هم په یو کاسه کې واچوله او دا مې هم یو څنګ ته کېښودل. ورپسې نو کچالو هم نرم شوي وو، دا مې هم میده کړل او هماغه کاسه کې مې چې نخود اچولی وو دا مې هم واچول. ورپسې بیا په هماغه اندازه چې کچالو میده کړي وو 2 دانې پیاز مې هم میده کړل او دا مې هم بیا د کچالو په سر واچول. بیا مې چکني چې جوړه کړې وه هغې نه مې هم 1-2 قاشقې پکې واچولې.
ورپسې بیا د پانی پوري دپاره دغه مسالې او پوري چې هندي او آسیایي دوکانونو کې تیار خرڅېږي دا واخیستله او دې مسالې نه مې یوه قاشغې په اندازه پکې واچوله. دې مسالې نه زه ډېر نه کاروم، فقط یو یا یوه نیمه قاشغه پکې اچوم، ځکه چې که مکمل واچوم نو د هیچا نه خوښېږي او خوند یې هم لږ خرابېږي. بیا مې پکې تازه دڼیا، مالګه، دانه‌دار سره مرچک، د چاټ مسالې نه یوه قاشغه مې هم پکې واچوله او ښه مې سره مکس کړله. په آخر کې مې بیا دغه لوښي سره لږ میده هم کړ چې دا مواد لږ واړه شي او سره مکس هم شي. دا مې چې ښه سره ګډ کړل، بیا مې کوم لوښی چې سرو کولو ته خوښ کړی و هغه کې مې واچول او بیا مې یو څنګ ته کېښودلو او د پانی پوري اوبه جوړولو ته مې شروع وکړله. د هغې دپاره مې اول یو کاسه کې د تیار پاک شوي املی نه 4 غټې قاشغې په اندازه واچوله، ورپسې مې 2 غټې قاشغې چکني د پانی پوري مسالې نه لږه پکې واچوله، لږه توره مالګه چې اصلا توره نه ښکاري، فقط نوم یې توره ده، یوه وړه قاشغه سره مرچک، د یوې غټې قاشغې په اندازه چاټ مساله او 2 پیالې اوبه مې پکې واچوله او مکس مې کړ. د مرچک پوډر رانه هیر شوی و، هغه مې بیا وروسته پکې یوه قاشغې په اندازه واچوله، نو دا هم بیا تیار شو. دا مې بیا بله کاسه کې واچوله او یو څنګ ته مې کېښودله. لکه څنګه مې چې تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې روژې کې تقریبا هره ورځ زموږ کور کې پیرکي جوړیږي، نو په دا ورځ مې هم جوړ کړل چې هغې دپاره مې دغه ګندنه واخیستله او میده مې کړله. دوستانو که تاسې ګندنې پسې ګرځئ او افغاني ګندنه نه پیدا کوئ نو دغه به حتما هر یو سوپر مارکیټ کې پیدا کړئ. دا بیخي افغاني ګندنې غوندې دی، نو دې سره کولی شئ پیرکي، عاشق او یا داسې نور شیان جوړ کړئ. نو ګندنه مې چې میده کړله بیا مې پاک ومینځلو چې خاورې ترې لرې شي او پاک شي، بیا مې پرېښودله چې اوبه هم ترې لاړې شي. دې نه بعد مې بیا شنه پیاز هم پاک بیا مې ومینځله او دا مې هم یو څنګ ته کېښودله چې د اوبه ترې لاړې شي. ورپسې مې بیا د پیرکیو دپاره اوړه هم وغږل چې یو کاسه کې مې اوړه، مالګه او اوبه واچولې او اوړه مې وغږل او د دې دپاره چې لاس کې ونه نښلي لږ غوړي مې هم پرې واچول. زه د پیرکیو دپاره عموما همداسې اوړه غږم، داسې بیا ښه نري نري هم راځي او زر هم جوړیږي. اوړه مې چې وغږل بیا مې دې نه یو پلاستیک راتاو کړ او یو ګرم ځای کې مې یو څو دقیقو دپاره پرېښودل چې لږ ځان ونیسي. ګندنې نه چې اوبه لاړلې بیا مې دې نه لږ یو کاسه کې واچول چې پیرکي ترې جوړ کړم او باقي مې بیا په یو لوښي کې واچول او بل ورځ دپاره مې یخچال کې کېښودل. لاندې مې ورته یو کاغذ هم کېښودلو چې که لږ اوبه پکې پاتې وي هغه هم ځان ته جذب کړي. دا کوم مې چې پیرکي جوړولو دپاره جدا کړي وو، دې کې مې لږ شنه پیاز، غوړي، مالګه، دانه‌دار سره مرچک، تور مرچ او لږه وچه دڼیا هم واچوله، بیا مې سره مکس کړه. وچه دڼیا زه نه بیخي میده کوم چې پوډر ترې جوړ شي او نه بیخي غټ پکې اچوم، چټو سره یې لږ میده کړم خلاص. زما وچه دڼیا په پیرکیو کې لږ دانه‌دار خوښېږي نو ځکه یې لږ میده کوم. دا مې چې ښه مکس کړ بیا مې یو څنګ ته کېښودلو او اوړه نه مې د پیرکیو دپاره وړې وړې زغالې یا پیړۍ جوړې کړلې او بیا مې دا دوباره یو څو دقیقو دپاره پرېښودل چې ځان ونیسي. لکه څنګه چې پیرکي روژې کې مونږ کره ډېر جوړیږي، هماغسې د میوې چاټ هم هره ورځ جوړیږي چې دا چاټ کور کې د ټولو خوښیږي، یعنې د غټ او واړه د ټولو، داسې څوک نشته چې دا چاټ یې خوښ نشي. د دې دپاره چې هره میوه کور کې راسره وي هغه ټول میده کوم او په یو لوښي کې اچوم او باقي نورو میوو نه کیلې لږې ډېرې اچوم ځکه چې دې سره بیا خوند یې ښه راځي. میوې مې چې ټولې میده او په یو کاسه کې واچولې، په سر یې بیا روح افزا، شودې او پیروې هم اچوم. بوره یا شات ځکه پکې نه اچوم ځکه چې کیلې خپله خوږې دي نو هماغه کافي دي، بیخي ډېر خوږ هم د هیڅ چا نه خوښېږي. د میوې چاټ چې هم تیار شو دا مې بیا یخچال کې کېښودلو او د پیرکۍ جوړولو او پخولو ته مې شروع وکړله. بیا مې زر زر پیړۍ هوارې کړلې، ګندنه مې پکې واچولې او پیرکي مې جوړ کړل. ورپسې مې بیا یو کړاهي په منقل کېښودله چې پیرکي سره کړمه. د پیرکیو په سر مې لږ لږ غوړي هم واچول او سره مې کړل.
او ترڅنګ مې یو څو دانې سپرینګ رول هم سره کړه چې دا ما تیار مخکې نه جوړ کړی او فریز کړي وو. نو ماشومان وویل چې سپرینګ رول هم خوري، نو هغه مې یخچال نه وویستل او سره مې کړل. دا ورځ مو بیخي د ماشومان دپاره ټاکلې وو چې د دوی د خوښې هر څه تیارېدل. سپرینګ رول مې چې سره کړل، بیا مې په آخر کې د پانی پوري پوریګانې هم په غوړیو کې سرې کړلې. پانی پوري یو هغه خواړونه دی چې فکر کوم د ټولو ډیر خوښیږي او ډیر خلک فکر کوي چې د دې جوړول ډیر سخت دی، ولې داسې نه دی. کور کې هم په ډیر اسانۍ سره دا جوړېدلی شي او ډیر خوندور هم راځي. او دوستانو که ستاسې هم پانی پوري خوښیږي او په همدا طریقه او اندازه جوړ کړئ، نو حتما به مو خوښ شي. زما د بچیانو خو دا دومره ډیر خوښیږي چې که هره ورځ ورته ورکړم نو نه وایي. پوریګانې ما یو څو دانې سره کړل، بیا مې باقي د ژوند ملګري باندې سره کړل او زه لاړم چې میز اماده کړم. دا چې د روژې میاشت وه او اصلا مې نه غوښته چې کلیزه ولمانځمه، ولې لورکۍ مې ډېره شله وه او هر وخت یې یادوله چې کلیزه کله دی او څه وخت ورته لمانځو. نو فقط د دې دپاره چې لورکۍ مې لږه خوشحاله شي، یو څو دانې پوکاڼۍ مو هم ورته باندې کړلې. بیا نو د افطار وخت شو، هر څه مو په میز کېښودل او میز مو تیار کړ. او دا هم په دې ورځ زموږ افطاري او ډینر و. باور وکړئ چې دا پانی پوري دومره ډېرې خوندورې راغلې وې. مونږ خو لږ وخوړلې، باقي ټولې زما مشرې لورکۍ وخوړلې چې هغه بیخي ډېر پرې مینه ده، بیخي زیاتې خوښیږي. او تاسو هم دلته لیدلی شئ چې دا څومره خوندورې ښکاري او څومره اشتها راوړونکې ده. افطار نه بعد مو چې لمونځونه هم وکړل، نو بیا مو د لورکۍ د سالګرې کیک هم مات کړ چې ډېره ورته خوشحاله وه او ډالۍ مو هم ورته ورکړ او کیک یې هم ډېر خوندور راغلی و. بیا نو خپلې ډالۍ ته ډېره ورخطا وه، هغې زر زر خلاص کړ او مستي ته یې شروع وکړله. ډالۍ مو هم ورته داسې اخیستې وې چې یو څه ترې زده هم کړي او ساعت یې هم تېر وي. موږ هم ورسره یو شیبه مستي وکړله، بیا مو ټول ویده کړه چې سهار بیا مکتب او وړکتون ته تلل چې خوبونه یې پوره وي. نو دوستانو هیله ده چې ستاسو هم دا ویډیو خوښه شوې وي، او که خوښه شوې مو وي نو لایک او شیر مو هیر نشي. خپل په دعاګانو کې مو هم یاد ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.